عبيد من خطاياهم إلى الرحمن ربهم عليهم حين تلقاهم سكينة. طبعا شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا مفتی محمد الدین برکاتهم العالیہ خدمت اقدس کے دیر ادب سره درخواست کوم مایک ته تشریف راوړي د دې موقع مناسبت سره د خپل زرین خیالاتو اظهار وفرمایي. یو د ناره आवाज راکړي، ناره تکبیر، لکه شر ناره تکبیر، ناره تکبیر. علماء دیوبند حضرت مولانا مفتی محمد ندیم المحمودی کسان کې راویا. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نوت الجبروت عن شوائب النفس والصفات، والصلاة على نبيه المؤمن بساط حججه وواضح وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وذاكرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن متكلم عليه. صل على محمد عبده ورسوله وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات تراغله ام هغه قرآن مجید ترننه پوری زموستا پوری اوس راغله دي. تر اوسه پوری د دې یو لفظ چا نه دی بدل کړي، تر اوسه پوری د دې یو نقطه چا نه ده بدل کړي، تر اوسه پوری د مضمون او معنی چا نه ده بدل کړي، تر اوسه پوری په خپل اوریجنل اصلي شکل کې راغله دي. او محترم زموږ عقیده ده د قیامت د سبا پورې به هم په دقت خپل اصلي شکل کې محفوظ وي. څنګه چې تر اوسه پورې د نقطه چا نه بدل کړی شوي، د الفاظ چا نه دي بدل کړی شوي، د مضمون او معنی چا نه ده بدل کړی شوي. همدقسې به د قیامت د سبا پورې دا څوک بدل نه کړی شي انشاءالله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو علاقې خلک ورته راغله: امیر المؤمنین مونږ بیت المال ته دومره مال راوړی دی
امیر المؤمنین سالانه دومره مال به موږ په بیت المال کې جمع کوو. زموږ یو درخواست دی، موږ د وفد په صورت کې راغلي یو. امیر المؤمنین ورنه تپوس کې څه درخواست ورته امیر المؤمنین موږ دغه راغلي موسی علیه السلام او خضر علیه السلام راغلي. زموږ د مشرانو نه د مېلمستوب مطالبه کړې وه. زموږ مشرانو مېلمستوب نه و کړی، د هغه انبیاء کرامو اکرام یې نه و کړی، د هغوی اعزاز یې نه و کړی، د هغوی مېلمستوب یې نه و کړی. امیر المؤمنین موږ ایمان راوړی دی، زموږ علاقې والا اسلام دایره کې داخل شوي دي. امیر المؤمنین موږ چې چېرته لاړ شو صبر کوو، موږ خپل تعارف چاته نه شو کولی، موږ نه شو کې د کوم ځای مور ته خپل علاقې نامه یاده کړو. هغوی یو بل ته دغه سترګو کې وګوري، یو بل ته اشاره وکړي، ګوره دا مغه دي چې د دې علاقې دوه پیغمبران راغلي، د دې نه د مېلمستوب مطالبه کړې وه، دې مېلمستوب نه و کړی. ویل امیر المؤمنین زموږ درخواست دا دی، بیت المال ته به سالانه دومره مال رالیږو. هغه واقعه قرآن ذکر کوي فابوا ان یضیفوهما انکار وکړو دیو د مېلمستوب د هغوی نه. امیر المؤمنین زموږ درخواست دی د دې بانه د یوه نقطه را لرې کوي، یوه ورڅه بله زیاته کوي، دا ورباندې د پاسه ولګوئ، د بانه به تا جوړه شي. مخکې مطلب و فابوا ان یضیفوهما، کله چې دیو د مېلمستوب مطالبه وکړله دسترخوانونه وغوړئ، د روټۍ راوچلې دي، قسمه قسمه پولاونه راغله، هر څه ډک شو. تاسو به اورېدلي د مولا نصر الدین یو موږ واقعیت یې اورو، لطیفې اورو. یو علاقې ته راغی، خلکو ته ویل زما مېلمستوب روټۍ راکړئ، او که نه یې راکوئ اعلان یې وکړو، که روټۍ نه راکوئ بیا به در سره هغه کار وکړم کوم چې مې وس د هغې علاقې والا سره وکړو. ترې راغلم خلکو وایي چې مناسب خطرناک ځای دی، دسترخوان ولګېدو، روټۍ راوچلېدې، چیني ګډان لاړ شو. روټۍ چې وخوړه خلک د خلکو د بوس وکړل، مناسب دا راته ووایه چې هغه کلي والا سره دې څه وکړه. نو دی ورته هغوی ته مې وویل روټۍ راته راکړئ، را یې نه کړه، راغلم خو تاسو کرښۍ راکړې، تاسو سره مې دغه کار کړی و، اسلام بدل نه. امیر المؤمنین فابوا ان یضیفوهما یوه نقطه کوي، د پاسې کوي فابوا ان یضیفوهما، دیو د مېلمستوب نه انکار کړی و. بیا به شي فاتوا یضیفوهما مطالبه وکړله، دسترخوان وچلېدو، روټۍ ورته راوچلېدې، دسترخوان وغوړېدو، روټۍ راوچلېدې. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی چې واورېدله دغسې ورپېدو، بیا ورته وفرمیل پاسئ، که عمر دا کار وکړي الله اسمان به ټوکلې ټوکلې شي، د عمر په سر به راوغورځېږي، الله ځمکه به سوری شي، عمر به مکې دننه لاړ شي. دغه قرآن دی، د دې یوه نقطه بدل نشته دی تر اوسه پورې، چا نه ده بدل نشته، څوک طاقت نه لري چې دا بدل کړي. یو یهودي یو مدرسې ته راغی، قرآن مجید خدمت یې کړی دی، سره زر اوبه چړه په هغې باندې لیکل کړی دي، ډېر قسمه قسمه خرچې ورباندې کړي. دا نسخې مدرسې د مسلمانانو ته راوړله، پیش یې کړله، ورته ویل خدمت مې کړی دی. هغه محتمیم صاحب ورته واغېستله، هلکه خدمت خو دې ډېر زیات کړی دی، خرچه دې کړې ده، ځان دې کړولی دی. راکې دې پکې سکولاوې کړو، طالبان را جمع شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله شروع کړله، سورة البقره شروع کړله. ورته هلکه دې ذکر زبر غلط لګولی دی، یو پاڼه مخکې لاړو، هلکه دې ذکر زیر غلط لګولی دی، لږ مخکې لاړو، هلکه دې ذکر پیش غلط لګولی دی، لږ نور مخکې لاړو، هلکه دې ذکر لفظ کې مخکېوالی رستوالی کړی دی، دې ذکر لفظ دا پکار او تا دا لګولی دی. قرآن یې بند کړو، خبیثه قرآن کې تبدیلي کوي، قرآن الفاظ بدلوي، قرآن کې تحریف کول غواړي. طالبانو ډانګي وانګي واغېسته، راوڅلېده، راورسېده، او د طالبانو منځ کې چې راشي بیا به دې الله تعالی خلاصوي. تاسو اورېدلي وو امریکا په کوم غرور او په کوم طاقت سره راغلې وه، دنیا خلکو سوچ دا کوو ویل د دې سوپر پاور سره به جنګ څوک کوي، د دې خلکو مقابله به څوک کوي. زما له متوسطې کالو زه په سوات کې یو مدرسه کې طالبانو د حکومت سقوط وشو، کال پسې زمونږ اولا وه، مدرسې چوټیانې وشوې، سیمهي امتحان هم زه راغلم مسجد ته،
ورته راغلم جمعات ته راغلم دې دوران کې د جلال آباد یونیورسيټي کې یو هلک و زموږ د دې محلې او دې میلاو شو نور دلوایه که افغانستان کې څه حالات دي دې ما ته وایي بس نور جهاد لفظ مه یادوئ ما ورته ویل ولې موږ هماغه وخت کې وړوکي وو استادانو نه هم څه اورېده څه نسب هم دغومره کاته دنیا حالات به هم کاته ما ورته ویل ولې ما ته وایي د هغوی سره ټکنالوژي ورسره ده ما ته وایي د هغوی بیباون روان وي لاندې د هغوی عسکر د هغوی فوجیان روان دي هغوی څیزونه اوس دي ګولۍ ورباندې اثر نه کوي پاس ورباندې هلیکاپټر روان دي پاس ته چې هغه ځګي نه دی یو ستن هم نه خطا کوي دی چې بم راوولي پوره ځای یې کله وځي ما ته وایي چا دماغ خراب شوي دی دوی سره جنګ کوي زه هم پوه شوم دا د مادیاتو نه دومره متاثره شوی د الله په طاقت باندې د ایمان نشته دی د سره کال تیر شو 2 کاله تیر شو 3 کاله تیر شو یو ځل بیا ما د دغه مسجد کې یو ځای شو دیم راغلی او زم راغلی مدرسې نه ما ورته وایه که نه څنګه حالت دی او خو حالات څه دي دی ما ته وایي یار حالات خو الټه شوي دي بدل پرې بل ته روان دي بس دا چا نه منل چې دغه محترمو جنګ د طاقت سره کېږي دا په ټکنالوژي نه کېږي دا په اسلحو نه کېږي قسم دی جنګونه د ایمان په طاقت سره کېږي الله رب العالمین په دغه صدۍ کې پوره انسانیت ته ورښودله نن یو طرف تر افغانستان په محاصنو باندې پوره کفر دی اهل کفر راغلی دي عیل ورسره دي اسباب ورسره دي ټکنالوژي ورسره ده بل طرف ته دغه فقیران دي دغه درویشان دي هغه غرونو کې ژوندونه زندګیانې تېروي لیکن وخت ثابته کړله چې جنګ د ایمان په طاقت سره کېږي وخت ثابته کړله هغه درویشانو پوره کفر ته شکست ورکړی دی او انشاءالله العزیز القریب هغه ورځ به د دنیا مسلمانان په خپل چې د روس په شان دی د امریکې اختیار مات شولو د هغه سره د کفري ملګرو طاقت هم د الله په قوت سره مات شولو د الله په فضل سره مات شولو افغان پر ځمکه کې به یو ځل بیا د اسلام جنډه اوچته شي انشاءالله الله اکبر الله اکبر زنده باد دیوبند محترمو نه یو باسل شوی ټیک ورته کې نن مسلمان په جړا دی مسلمان تپوس کې ورته څوک نشته دی تو ان شاء الله العزیز مایوس نه یو وخر روان دی قریب ان شاء الله چې په مشرق مغرب کې به د اسلام ژوندۍ وساتي شي ان شاء الله ارس مې کو طالبانو ډنګي راغست راورسېده خبيثه قران کی تحریف کې تبدیلی کې اگر ته لږ صبر وکړې زه د خبرو سره بیانوم بیا مې مړ کړی ورته وی څه خبره ده وایم ورته وی صبر ته وی ورته دنیا کې څون کې مختلفو ادیان او مذاهب والا دي اگر ټول داول وی زموږ دین په حق باندې نن بایبل د اهل کتاب سره ورسره دي احد نامه عتیق مصدقه احد نامه جدید مصدقه احد نامه جدید کی انجیل دي احد نامه قدیم کی تورات دي زبور دي هغه کې نور شریفه را جمع کړي دي نن دا کتابونو جبم نشته په کومه جبه کې رب اذن حاصل کړو ته دنیا نه هغه جبه عمل ختم شوی دا هغه جبه والا ختم شوی دي کتاب اصلي جبه نه ملاويږي چا اردو کې جمع کړي دي چا اردو جمع کړي دي هم کو سلی کړي يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله اخبل كتب باندې لیکل کړي به الله ته منسوب کړي دي الله کتابونه دي ولما امتحان وکړه دوی په کتابونو دا وی کې ډېر تبدیلیاں نکلې دا وی مدرسو ته ویوړې دا وی مجاهد راهب قانون ته ویوړې دا وی منتدات راکو انعامات راکړه ولما چې دوی په دومره خپل کتاب کوی نو دا خدای الله کتاب نشي کېدی اخر دې کتاب قرآن پاتیو لیکن دومره تبدیلی نه کړي معمولی د زبر زیر غلطي مې کړې ده معمولی چرته کې مې مخ تمره زیاته غلطي مې نه کړې تمره زیات تحریف مې نه کړې امتحان د بار مې تاسو تر وړو تاسو ور باندې پوه شوي چې دا قرآن په سینو کې محفوظ دی ماته کلمه وایي چې مسلمانۍ کې یقینا دا د الله رښتونی کتاب دی سبحان الله ما دیوی صحیح انټرویو کړه د دې سیانو لوی مبلغ او مسلمان سره د دې لوی مناظر او عام سره نه وو دنه تاسو کې صحابي ور روایت سم مسلمان کړی سو عالم بیان دی ورته ورته نه سو دغه مګر ورغلو کله تبلیغان په دنیا کې ګرځي د اسلام جلدی او څه تکړه د خلک اسلام طرف ترابلی تبلیغان درغلو نه
اساس مسلمان کړی باقي ورته بیانې دا تفصیل ته نظم دی وی په یو کلی کې یو زمیدار کاکا دی بابا دی د پسې زول ګیرم دا د مسلمان دنه مرتد کوو دې صحیح کول وخل ول دې زما سره ډېر کړو مام کوشش کوو دې ملګیاو دې په ما باندې کوشش کوو ول څوم چې هغه امیو زمو ناظر وما امیو عالم نو سره خپل دین او مذهب عالم وما اثر معلومات را سره ول هغه زمیدار کاکا اخر کې یو خبره ماته ماغه په قسمه کوسره د ټوک کولو کوشش وکړو ماته زمیدار کاکا اخر کې وای اسلام په پرېږدم خو به یو شرط باندې ورموت شرط سره ماته قرآن کې یو غلطي وخای بیا به اسلام پرېږدم د مورته د اساسانه سودا ده المور سره تاریخ متعین کو پلان کی تاریخ ته بدر اعظم قرآن کې غلطي نه غلطیاں نه بدر تدرخیم دیوی ما وزله کې چې اسانه سودا ده غلطیاں نه وروخیم اگر نادام ته څه پته و سودا اسانه نه ډیره مشکله سودا مې وکړه نن پوری سوال سو کال تیر شوی دي دا چلن چانه نه قبول کړي زه به څنګه قبول کوم هغه به دې سپریدو هغه څه په خبرو چې څه بدل زمیدار کاکا دې اسلام راولم په دې نو کوی چې دا قرآن هغه پر کشش کتاب دی دا قرآن هغه جاذبیت لرونکی کتاب دی هغه جاذب کتاب دی زه به دې رانه ولم د قرآن او اسلام د دې تر اول داخل وي دی راغلم د خپل راځي خاص سره مې رابطه ولغوی متین تیم واسو 3 دن بعد رابطه کوم باندې ضرور خای درې ورځې تیرې شو انتظار لمه ختم شو ما ته وکړه ما ته وی غلطیان روانه خو دی ورځه یو تبه تر اغله ما ټل د قران مجید ترجمه اردو کې را تر اغله ولغره مولانا محمد علي جلندري رحم الله اردو مترجم ما تر اكو دغلی کلی لفظي ترجمه ما تر اغله ما قرآن دا واغستو خپل کور ته راغلم زکه سم قرآن ځان سره میکاتو قلم کې خودو اول تاخير قرآن مطالعه کوم چې قرآن کې ما ته غلطي ویل شي چې دا مسلمان د اسلام نه واپس راغلم قرآن کې اول تاخير دیني مطالعه کوم ما ته غلطي ویل شي ور غلطي ما ته ویل شو قرآن ختم شو غلطي ملاو نشو الله په مسلمان دې شروع وکړه اولی سپاره اخري پام تر ورسېدم آیات ځان تراخم ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا والدين اهل كتابنا لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا جس تاسو ایمان نه پس واپس تاسو کو پرتبوز مرتدم کی تاسو گمراه کی تاسو ارتداد بلار باندې روان کی الله ولي کی دسی حسد من عند انفسهم سینې د کینې او حسد او حسد نډکی دي تاسو ګورئ توجه سره د یورپ د راهب خانو سره به توکل غلطي وکړي ملاو سو درې ورځو کې ملاو سو قرآن اول تاخير مطالعه کو غلطي ملاو سو وري دیوی زمونږ عقیده دا و چې دا قرآن نبی علیہ السلام او ورقه ابن نوفل لزان نه جوړ کړل هغه وخت انجیل عالم او چې به وفات شوی دی دې آیات سره ونه ور قرآن سل په سره اوس په باندې صادق شو دلته کنه وت کثیر من اهل الكتاب ډیر اهل کتاب تاسو د ایمان نه پس واپس کفر ته بوزي مرتدم کی الله ولي کوي حسد من عند انفسهم حسد راغستري کینه راغستري زړه د کینه لړکتي اوس ګوره دته قرآن حقانیت د پیغمبر اسلام حقانیت د قرآن حقانیت دا ورته نور منتکه روخانه شو اوس اسلام نه منل قرآن نه منل د لپاره د خالص زد وکړو دې آیات زره ونیو علماوی چې نبی علیہ السلام چې یو کس برازي 1400 سال مخکې هغه ته څه پته ولګېده چې یو کس برازي هغه به دا کار کوي حسد من عند انفسهم حسد او حسد د وجه نه ودرېږي من بعد ما تبين لهم الحق رسراغ نه چې حق ورته ښکاره شوی دی البي ته مې आवाज وکړه ټول قسم ورته تیر کړل الموت چې وسکو علما ته زما بیبي و چې ته هر څه کې خو زه کلمه مسلمانېږم علما ورته لږ صبر وکړي الله سمه ونیوه راغلم کراچۍ کې یو مدرسې ته هغه مولوي صاحب عالم ته پېښ شو مولوي صاحب ته پېښ شو هغوی په لاس باندې بیعت وکړو هغه ځای کې د اسلام کې داخل شو مسلمانان
محترمو دا قرآن دومره جاذب دی دا قرآن تر اوسه پورې د لفظ چا نه دی بدل کړی دا یو حرف چا نه دی بدل کړی یو نقطې چا نه دی بدل کړی چې الله د قیامت پورې نشي بدلولی یو عالم لیکي خپل کتاب کې فرانس کې دا پروفیسرانو یو میټینګ کې 75 پروفیسران دي بحث شروع د کتابونو باندې دا عالم وایي اخر کې زه پاسېدم ما قرآن پیش شو دا د الله کتاب دی دا د چلن دی درې فقطو چلن دی فقطو بصورت مثله اسی وړو کې صورت د دې په مثال راوړی په فصاحت کې په بلاغت کې په صداقت کې په حقانیت کې راشي دیو یو ماته ویل قرآن چې وکړو ماته ویل چې مونږ یو الله ایجاد کړی د په دې باندې یو کلام مونږ په مختلفو زاویو سره ګورو دا مونږ تراکه یو هفته ټیم واغستو مونږ به دا قرآن هغه علی ته پیش کړو دی یو قرآن ما نه ویوړو هغه علی ته پیش کړي بار بار یې ګوري یو هفته پس دوباره 70 75 پروفیسوران راځي زم راځم هغه پروفیسوران یو پروفیسور پاسېږي هغه قرآن د حقانیت گواهی ورکړي هغه اسلام د حقانیت گواهی ورکړي هغه محمد رسول الله د حقانیت گواهی ورکړي یو پاسېږي هغه مونږ دا کتاب هغه مشین درته هغه علی ته یو څنګه بار پیش کو څنګه په مختلفو زاویو سره یو کلام چې کوي هغه کې غلطه واسي مون قرآن بسم الله نو اخلا تر وناسه پورې هغه کې بار چې کو هغه دې صداقت اقرار وکړو هغه ګټه ونه اصطلاح 75 پروفیسوران پاسه د قرآن په صداقت نه متاثر شو کلمې ویل مسلمان سبحان الله یو ذات کې ولدي کوم کافر ولاړ زد دا دې څه دی دا انسان بنیاد وباسي دا انسان د حق نه رامني کوي حسد من عند انفسهم ته غزلونه د کینې نه ډک دي نور په دې پوه شوی دي دیو جن نن چې کم باطل ته ګوري نن چې کم سو کم ګوري لوی باندې راغست روان شوی یاد ساتي یو سړی چې ګمراه کیږي د دې وجوهات دې په ګمراهي باندې چې ولې درېږي د دې وجوهات نه یا خو د جاهل نه پوي نو که جاهل نه پوهیږي د اسلام ممکن وي دنیا کې یا د عزت راغسته وي په عزت ولاړ ترکي مکرمه د بعض مشرکان یا د مفاد راغسته وي چې مفاد راغسته د دنیا کې د اسلام ممکن نه ارزګوري دی وخت کې د مذهب عقیدې په خلاف باندې زمون په وطن کې زمون په علاقو کې مختلف خلک به دی وخت کې وکړه الله د خلونو راوي السلام ازوګه د اوس پوری توحید او سنت چلی چې لګولې دي ټول مسلمان دا مشرکان دي دا بدعتيان دي زموږ تبلیغي ملګری یې پرې راخو دا شول حدیث مولا فضائل اعمال فضائل صدقات د کتابونو راغستا هغه په خلاف کتابونو ولیکل هغه خلاف په پاسونه مخلا کله د تبلیغي جماعت خلاف کله د نور اهل حق علماء خلاف په لیکن نن د الله من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وري د الله ولو ګستاخی د انسان تباہی ته بوزي هلاکت ته بوزي بربادی ته بوزي د غیر مخلدو کې لانته جهلیری سعودي کې عالم ترشد د ابراهیم سیالکوټي خپل کتاب کې لیکي لیلاسی په خپل لایبرری کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خلاف کتابونه مقاله لیکم ولرنا ورځ دا چانس په سترګو باندې تیار شو دومره تیار شو چې د انسان خپل لازم نه ګوري ول دغه کیفیت شو زړه کې مې راغله چې امام ابو حنیفه مستقی دي زړه ورسولې البته مې د زړه کې رښتینی توبه وکړه الله توبه مې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مستقینا بس معاف مې کړ ول ورو دا تیار خطي رڼا کیږي سره تخکار شو هغه یې چې ول امام ابو حنیفه رحمه الله صفات لیکم دا مذهب وی اهل حدیث علماء ما سره په دې دښمنی کې اعلان کوي وی زورتم چې په تمارونو علماء یرا تاسو په لاسي زما سره جګړه کوي چې تاسو نه دي لیدلې ما لیدلې دي دغه یو بل تر شوی دی مولا داوود غزنوی رحم الله سوانی غزنوی په نوم کتاب ملاویږي مارکیټ کې روي یو طالب ولی کوئی اسی ترجمه بیان تھا هغه خلک راغلا ورته مونږ سي دستا طالب د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په شان کې مستخی وکړه ته امام ابو حنیفه حدیث نه ورځي امام ابو حنیفه ته ټول 14 حدیث یاتو بابا نن ټول دنیا د امام ابو حنیفه په مسائل مذهب زموږ امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب باندې کوم مسله حل کو لاړ شم مصر تا
امام شافعي رحم الله مذهب دی لیکن دا وی فیصله دا کله چې امام شافعي مذهب زموږ رهنمایي په کومو مسایلو کې رهنمایي کړو لاړ چلی بیا تا امام مالک رحم الله مذهب دی لیکن دا وی فیصله دا کوم چې زموږ مذهب عدالت بازار منډي په مسایلو کې زموږ رهنمایي نه کوي پر امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په فقہ باندې فیصله کوي چې 12,70,000 یا 90,000 جزئیات پکې دي دا 10 وکاله نافذ پاتې شوی دی علماء مشایخ مجتهدین فقهاء دغه شافعي تاګي نو چې دی وکړه پاسې درو هغه ځنه نو کنه مې چې صحیح کوله چې مې سره خيږي الله سے چته بګندګي باندې ښاو دغه صحیح کوي دا ګوته خو دې پوزي خواته و دی وي مې سره وخت خو د ګندګي بوی ورنسي پته ورته دانش درې چې ګندګي بوی د سپمای نه نشي زما د ګوتې دا دې مثال غره په هم کې دا مسله د قران نه خلاف ده دا حدیث نه خلاف ده بابا ته په قران حدیث باندې نه پوهیږي الله سره کا احادیث او حافظ د امام ابو حنیفه مقلد دی هغه په مذهب پسې روان دی امام محمد غونډه کې مجتهد هغه مقلد دی امام ابو یوسف غونډه کې مجتهد هغه مقلد دی دومره علما دومره مشایخ دومره فقها دومره مجتهدین امام طحاوی رحم الله غونډه کې سلام چې کله کې ناشتو امام شافعي رحم الله په مذهب دی هغه د امام ابو حنیفه رحم الله د مذهب د علماو امام شافعي رحم الله د مذهب علماو په خپل کې بحثونه کیږي مناظرې په بعضو مسایلو کیږي پر ما چې کله د امام ابو حنیفه مذهب هغه دلایل اوریدله هغه علما اوریدله صبر ورکړل شو دراله باندې قبول کړ تاسو خې تاخي بچی را پسېږي حدیث درته نظر چې حدیث باندې نه په امام ابو حنیفه کنزل کې او تر مقسم دی دا جهنم طرف ته برون کې دا یاد دي تباہی تبوزي نوی نوی یو مسله بیانې ابل رضیو د ما سره ناس دی شاګرد مو په خبر کې ودی یو چا ته ټلیفون مې سه واتس اپ باندې میسج کړی دا جواب هغه ورکړل فیسبوک باندې چلی هغه ورته سوې ورته وای ما خپل بیبي ته طلاق ورکړی چې دا کار وکړو یې د پلار کړه لاړې ته طلاق دی ورته وای چې دا خو طلاق معلق زموږ په بل کې مستقل باب راځي دې ته کله دې ته طلاق معلق وایو اوس دا کوم شرط سره معلق کړی دی چې په څه باندې چې کله هغه پوره شو یعنې ډېر پلار کې رالاړه دی طلاق واقع شو زموږ فقهاء کرام لیکي او مثلا دغه قرآن صورت نه ثابته ده دی ورته څه وایي وایي طلاق معلق چونکې نه واقع کېږي ورته وایي دا خو یمین دی قسم دی بس کفاره ورکړه د قسم ښځه نه طلاقېږي زما طالب ورته رینګ ورته د قرآن کې لیکي حدیث کې لیکي الله زما خپل اجتهاد دی خپل اجتهاد کوم چې ټول مر لندن کې ظالم تر کړه د وسره یو بل چا ورته ماته کلیپ چا راولې وو ورته د پولاړه باندې وړه بول کول څنګه دی ورته دا سنت دی مانه نم سر پولاړه باندې کېږي دا کوم طرف روان کړه دی افسوس به موږ مرچا بسې دلته چې درک یو مدرسه و هم دغه شیخ یو بیا مدرسه ختم شو چې نو مدرسه و یو بل مولوی صاحب ما ته ټول قصه وکړه غره کلی درې خزي وی ظالم هغه کی بل ورځ زنانو ته پي ورکول الله شو دوس کې دسدي خپل بیانو ته ویلو خپل سینې نه په لوخي کې را دغه کې نور په ور سره ملاو کړو الله دې مدرسې جنکو ته ورکې سره پاره بیا به زما لونه شي کنه بیا مخامخ پر دفر د باندې زما مخامخ سبقونه ورته وي هغه دې موږ تاسو ته موږ شبازي ته راغلي دلته یو زموږ یو مریض سره رابطه وکړه تاسو یو ګل مریض د جنۍ د خوخه مې له سو کمال ورته نکاح ور سره وکړه اما تخبل دې څه کوله نکاح ور سره وکړه نکاح خو نشي کېدای دا ممکن نه دي بل ماته چې پریدو حرام دي ول ماته چې ماته ولر دی والي دي سالم نه ماته طریقه راخول ماته څه طریقه درخول وای ماته چې کوم جنۍ د خوخه دغه په سینې باندې ولګوا ستاره پر به حلال شي سالم راغي مخ قتل حرام دي راغره پر باندې په سینې ولګي طرف ته کو روان کړه دي هم د دین په حواله سره محترم ډیر کمزوري و چا په سور روان مارس کو دی وخت خو الله عبرت وګرځول دغه نور کړه اوسه پرې د شرک او د بدعت او چګل پلان کې مشرک دی پلان کې بدعتي دی دا شرګر محترم صاحب رحم الله تاسو کې تلو کنه یو لوی ولی الله دې زمانه کې براغه کې ولی الله پیدا کی داغه د ولایت او د کرامت د دین بل لوی څه دلیل کې چې شرګر مدرسې ته وګوره موږ په خیبر پختونخوا کې په ټاپ باندې اوله دارالعلوم حقانیه ده دویم نمبر کې حیثیت دارالعلوم شرګر لري دا محترم صاحب رحم الله دا
هغه اخلاص دې قسم دې دا هغه ولایت دې قسم دې دا هغه وفات ترسته وفات بعد الکرامت دې نن دې وی دا بدعتي او دا بسونه پویدو هغه هزارو ولا کنه اوس په یو بل پکانو ولي په یو بل باندې ویني رواني کړي دا دې ټول یو هزار یو بل پسې هغه ځینې لګیارې تعالی چرسدي دا لک سره سکړي وي خپل ورته هغه ځینې لګیارې تا خپل کور ته پلان کې یعنی دې خلکو حقیقت او چې الله رب العالمین دې قوم ته ورخوري کاش چې مونږ ګام نه پیږو ورپسې الله دې مونږ ته عقل راکړي چې مونږ اخلي په علماء ولمنې ونشو ان شاء الله دې سو په زور ان شاء الله وخت مازیګر ته چې نو وخت لري عرض وکړو محترم دا دین دا علماء دا طلبه دا دینی مدارس دا قرآن د حفاظت دا د دین اسلام د حفاظت بیان دي د الله لخرې دي دا مدرسې د اسلام مرجي دي محترمو نن د اسلام اخرنۍ مورچې د دینی مدرسې نن د اسلام په خپل اصلي شکل کې ساتل دي ورنه د تعلیمي ادارې دین کو اکبر الابادی سے رحمہ اللہ کا وقت کی لکڑی ہوا میں نے دیکھا ہے کہ پیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے نئی تہذیب کی بے روح بہاروں میں اپنی تہذیب کی شاداب چمن بیچ دیے علامہ اقبال مرحوم اگر وقت کی لکڑی ہوا میں نے دیکھا ہے کہ تم تمدن میں نسوارا ہو تو تہذیب میں ہنود اور اس مسلمان کو دیکھیں گے تو شرمائیں گے یہود محترم عمر اندازی طرح سے دلے ہو ان کے حلال و حرام و تصور معاشرے کی اشترے ان کے دینداری پہ ضرور ان کے اسلام پہ ضرور ان کے حلال حرام پہ ضرور ان کے حیا پہ ضرور ان کے پردے پہ ضرور قسم دے محترم ادارتی دینی مدرسے برکت دے اور دا دینی مدرسے بقائی و ساتھ انشاءاللہ ان دنیا نظر دے تم دے مدرسو والا تھا اوی کم مغرب دے تپ دا مدرسے دی دا دے ته پیسې څوک ورکوي دې ته چند څوک ورکوي زمونږ حکمرانان هم کله کله د دې په دباو کې راشي مدرسې چړل شروع کړي تر دې ته موږ تاسو ته پیسې څوک درکوي موږ دا خلک راکړي څوک 100 روپۍ راکړي څوک 50 زمونږ ملګری د ماته ولبل ورځي چې څو سب لاس نه ونه پیډه په سره ورځي چې 100 روپۍ راکړ مدرسې چاند کې دی وایي غسي پیډه ولکټ کو چې جو سب بیا مدرسې ته څوک راځي تاسو له چاند څوک ورکی سپورټ ته تاسو ورخه نه شي اگر ته مړ ضرور وای واخله خدای کاغذ راکې کاغذ وکړه هم ته 100 روپۍ راکې دا غریبان دي کې دیو خیال دار مونږ چاندې باندې کو یې اختر کې تاسو وکړه اخترو کې دا قربانو سرمنی مدرسو ته برادلې دې سالمان ور سره سو بنور سرمنی بل 100 روپۍ باندې چا نه سي قسم نه محترم دې مدرسو باندې شماري کیو دې په خبر کې کوم دکانونو کې چند بسې پرتی وغه ټول کړی هغه دکاندارانو جیلونو ته وړا او چې دلته د شګردو چند کیږي دې خیال دار موږ چاندې باندې کو مدرسې به باندې شي والله متم نوره ولو کرہ الکافرون قوم کو سے چراغ بجھایا نہ جائے گا انشاءاللہ صاحب کو سر د مدرسې نه ختميږي پر کې بوله مترور بلان نه جوړوا دا مدرسې بم آبادی ان شاء الله العزيز دا علماء طلبه پرویز مشرف د دنیا د لپاره عبرت ګرځیدل دي اگر مدرسو دشمن اگر علماء دشمن اگر طالبانو دشمن یو طرف ته الله په مرز کې اخته کړل دي بل طرف ته ورته زمونږ عدالت هغه تر 500 سم اورول پرون ماته طالب وای ډیره خبره وکړه طالبو ما ته وایي دا خو ور سره احسان کړي چې 500 ولې نو ما ته احسان مور سره دی هغه په دې مرز کې الله تعالی تکړه چې لا يموت فيها ولا يحيى دغه نه کوئی مرګ هم کړي په کوم حالت کې چې غریب ناس یو په کوم حالت کې چې غریب پروتي اوسه دیو 500 کې نو د 500 کول خو هغه سره احسان ما ته پری دیم په ما دل 500 کې چې نو د سزا ورته ورول دا ور باندې بل تباہ او ټینشن دی ان شاء الله دې به الله رب العالمین دې ذلیل کړی کاش نن څوک هغه ته خبر ورکړي دا مدرسې مبادی دي هغه علماء طلبه سره ذلیل نن تر ذلت په حالت باندې پرېږي پروت دي هر دنیا ذلت او د آخرت ذلت تر پسې روان دي پته نه لګي دې مدرسو ملګرتیا وکړي دا مو پرېږدي خپل پیسې راوړي د جمشید مرحوم شهید رحم الله دې یو کتاب ما کتو د حالات ما کتو دوی ما کاروبار شروع کړ هیڅ ترقی نه کول دیوالین تراغله موټل کاروبار میں ترقی نه کوي فرماتے ویل چې الله د ځان سره خپل کاروبار کې شریک کا فرماتے چې الله څنګه شریک کما فرماته وای تاسو ټول کې دریم د ځان سره الله شریک کا
هوټل څنګه شریک کما ما ته وی کله چې ماهانه کله چې سالانه کله چې روزانه تاسو هغه ګټه راځي تقسیم کوي تاسو درې حصے کوي یو تا اخلا بل حصہ خپل شریک ته ورکوا درېمه حصہ هغه څرته علماء ته ورکوا علماء باندې لګوا دینی مدارس باندې لګوا غرباء مساکین باندې لګوا څرته مستحقین ته ورسوا لوګو ته ورسوا ول ما ته ول خپل حصہ تقسیم درې حصو باندې تقسیم کا بل الله د ځان سره شریک کا وي دغه څه وکړه تمره تیز شو تمره زیات شو زما کاروبار هغه کروڑونو ته ورسېدو مخکې اربونو ته ورسېدو بین الاقوامي سطحې ته ورسېدو وایي زه خپل کاروبار کنټرول کولو باندې اوس نه پوهېږم هغه زما منافع هغه زما ګټه کروڑونو اربونو کې ده او هغسې روانه تاسو ته مې کوم دیاړي ماري کوم ترخاګاري کوم تاجران دي حضراتو ته ویل 100,000 روپۍ اخلي په دې کې 15,000 راوړه 4,000 راوړه پر مولي صاحب ته قاري صاحب ته جمع کېږي دا ورسره دین خدمت کوي مولي صاحب دا واخله قاري صاحب دا واخله خپل ضرورت به پوره کړه ته ورکړې 8,000 روپۍ ورکړې 8,000 روپۍ په دې وخت کې دا ورته جمع کېږي خپل 50,000 روپۍ منافع راځي د 10,000 روپۍ الله ته ورکړه راوړه خپل مدرسې کې ورکړه خپل جومات ته هلته بچي قرآن زده کوي دلته خلک علم حاصلوي دلته الله کوي سړي کې د ورځې 100 روپۍ اخلي راوړه د 200 روپۍ نن مولي صاحب ته ورکړه مولي صاحب ته خپل کور ضروريات پې پوره کړه تا دین ته ځان وکړه او موږ د سبب ذریعه ګرځېږو ته وکړه که ستا په 50,000 روپو کې الله رب العالمین د 2 لکو طاقت راشه ته حضور هم درکړو ته وکړه ستا تجارت کې الله رب العالمین بیا څومره برکت شي څومره خیر پکې شي ته بیا وګوره که دې کې خیر